دلته دا خبره یاد ساتئ او دا ضروری ده چې اولیاء الله کم خلق دي. ولی دا چاته ویلې کیږي؟ نو دا اولیاء الله نه مراد هغه خلقي چې هغوی مخلص مؤمنان خلقي، چې مخلص مؤمنانی د الله رب العالمین بندگی کوي او د هر قسم ګناه نه ځانو بچ ساتي. دغه ته اصل کې وی اولیاء الله. اولیاء الله هغه خلکو ته نه وی چې هغوی د دین نم خبر نه وي، په حس باندې نه پوهېږي او دا خلک پښتانه ورته بزرګ وی، په پلانکې بزرګ دی. الله رب العالمین دلته ذکر کړي الذین آمنوا وکانوا یتقون. الله وی د اولیاء الله دا اوچت صفت بی چې د ټولو نه اول به هغه کې ایمان موجودی او د ایمان سره سره به د کې تقوا موجودی. تقوا معنی دلته دا ده چې دی به د هر قسم ګناه نه به دی څه ځان به بچ ساتي. دته ویلې کېږي ولی د الله، دوست د الله. علماو لیکلي دي وی د ولی دپاره لویه نښه دام ده چې هغه به مستجاب الدعوات دي، د هغه دعاګانې به الله رب العالمین قبلی رد کوي به ولا نو. یو حدیث کې راځي، مسند بازار روایت دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چا تپوس وکړو، ویل د الله رسوله اولیاء الله کم خلق دي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل هم الذین اذا رؤوا ذکر الله. اولیاء الله هغه کسان دي چې کله ته هغوی ته وګورې نو د هغوی په کتلو باندې تا ته الله را یاد شي. نو دې ته څه وایي؟ دې ته وایي اولیاء الله. دغه رنګ ولی هغه چاته م وایي الذي يعادي لله ويبغض لله ويحب لله. ولی هغه چاته وایي چې دې بغضم د الله دپاره ساتي، دې مینم د الله دپاره ساتي او دې دشمنیم د الله دپاره ساتي. دې ته وایي اولیاء الله. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی فانما تنال ولایت الله بذلک. وی په دغه کارونو باندې به تا ته به ولایت د الله تعالی حاصلیږي چې کله تا کې دغه صفات رالل. نو کم انسان چې مومنی او داغو عقیدم د توحید برابر او داغي سره سره د عمل صالح هم کوي او د ګناهونو نه د کفر او د شرک نه ځان بچ ساتي، نو دغه ته ویلې کېږي اولیاء الله. او کم انسان چې د مشرکانو سره ناسته پاسته کوي، د کافرانو خلکو نه نفرت نه کوي، د فاسقانو خلکو سره ملګرتیا ساتي، دا یاد ساتي داسې خلکو ته ګوره اولیاء الله نه ویلې کېږي. ولی دې ته نه وایي چې په هغه کې به تقوا موجود نه وي، هغه به قبر پرس انساني. بعضې پکې له ادم وایي مونږ مونځ نه کوو، وایي دا پلانکې د الله ولی دی مونځ نه کوي، مونځ ده ته معاف دی، داسې هم پکې لا واورئ. او بعضې خو پکې لا داسې مې د دنیا بلکل کار کسب اډوله کوي نه، او دا د الله ولی دی. دې ته اولیاء الله نه وي بلکې دې ته وایي اولیاء الشیطان، دا د شیطان ملګري دي. زمونږ په دې عوام الناسو کې ولی چاته وایي؟ د عوامو کې ولی هغه کس ته وایي چې سپینګیری سړی او په دې غاړه کې کچکول پروتي او هغې سره قسمه قسم د شنو او د سرو مرونه یو امیل جوړ کړی، هغې دې غاړه کې پروتي او شنې سرې جامې اچولي او اکثر دا شلوار او لنګ هم نه استعمالوي، عورت هم ښکاره کېږي، خپې بله خپې هم ګرځي، ټکې مونځ هم وله نه ورځي. او دا خلک به وایي پلانکې د الله ډېر لوی ولی دی. خلک ورځي د هغه نه دعاګانې هم طلب کوي، زما دپاره دعا وغواړه. دا ټول ګورې هسې ګپ شپ خبرې دي، بلکې هر مومن مسلمان متقی انسان چې عمل صالح کوي او د هر قسم ګناه نه ځان ساتي، بس دی د الله څه دی؟ دی ولی دی. دی آیت د لاندې یو عظیم مفسر دی
دا هغه تفسیر دی تفسیر سراج المنیر او ډېر سخت غصه شوی دی هغه فرمایي وی فکل من کان للشرع علیه اعتراض فهو مغرور مخادع وی کم انسان چې د احکام شرعیه و لک شانم خلاف کوي او وی بیا د دعوه د ولایت کوي چې زه د الله ولی ما نو وی یاد ساته دا ډیر دوکاباز انسان دی وی ځان ته لري وساته چې هغه ښکاره د احکام شرعیه و خلاف روان دی مونځ نه پیژني مونځ نه کوي عورت ټول ښکاره کیږي خیرن په منی سخابي به تراخیږي تاسو به لیدلي که نه د مزارونو کې چې دا کم ناست او خلک به ته تاویږي دا د الله ولی دی هر انسان د الله ولی جوړېدی شي چې کله د ایمانی عقیدهی صحیح د توحید او د هغې سره دی څه کوي نیک عملونه کوي او د هر قسم ګناه نه دی ځانو بچ ساتي بس دې ته ویلی کېږي اولیاء الله دا د الله دوستان خلق دي